د هنرغږ یوټیوب چینل درنو کتونکو سلام مینه او درنښت په دې هیله امید چې تاسو ټول درنو کتونکي به راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت کلي به پرتن وي. کتونکو ستاسو د بار بار غوښتنو پر اساس موږ یو ځل بیا وپتېله تر څو د لوی پکتیا ځوان هنرمند سید ګل وفا په دوهمه خپرونه کې هم له ځانه سره میلمه کوو. کتونکو د خپرونې قربانه زه فردوس یم او د کمرې تر شا مې ښاغلی همدرد دی. ښاغلی وفا صاحب تاسو ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه دې کوو چې په دوهم بنډار کې بیا هم زموږ سره یې. مننه فردوس صاحب، ژوندی اوسئ. بس خوښ شوم چې بیا دوباره سره یو ځای شو. نو خدای دې وکړي چې دا خپرونه ټول دوستان تر پایه پورې موږ سره واوري. ډېره زیاته مننه وفا صاحب دا چې د ملګرو غوښتنه وه تاسو په دویمه خپرونه کې بیا هم زموږ سره یې. پیل به په څه وکړي زموږ لیدونکو ته لومړی د چا سندره ډالۍ کول غواړئ تاسو؟ داسې یو مشرقي سندره دی. نو خدای دې وکړي چې ټولو دوستانو مینوالو د هنرغږ یوټیوب چینل مینوالو هم خوښه شي، په ګډه به یې سره وورو. ډېر زیات خوند به وکړي. کتونکو راځئ چې د وفا صاحب لومړنی سندره واورو. خو د پروګرام څومره تماشچیان چې دي د دوی د هم هیله کوو چې دغه پروګرام په چکچکو او نارو سره واوري او زموږ سره دغه پروګرام تر اوسه شي به واوري. راځئ کتونکو د وفا صاحب لومړنی سندره واورئ. سترګې بګنډې چې چرته ونه ګورې ښکلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. سترګې بګنډې چې چرته ونه ګورې ښکلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته بدا نه وایي چې چا سره مې مینه ده. دلته انصاف خړ پړ دی د زور دنیا رنګینه ده. دلته انصاف خړ پړ دی د زور دنیا رنګینه ده. چا چې دی ویلي کاکری دی خوړلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. سترګې بګنډې چې چرته ونه ګورې ښکلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته مظلوم ژاړي ظالمان یې نندارې کوي. دلته یو انسان ځان ته په بل باندې سجدي کوي. دلته یو انسان ځان ته په بل باندې سجدي کوي. دلته نمرودیت او فرعونیت کېږدی وهلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. سترګې بګنډې چې چرته ونه ګورې ښکلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته بودا نه وایي چې چا سره مې مینه ده. دلته انصاف خړ پړ دی د زور دنیا رنګینه ده. دلته انصاف خړ پړ دی د زور دنیا رنګینه ده. چا چې دی ویلي ککری دی خوړلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. سترګې بګنډې چې چرته ونه ګورې ښکلي وزړګیا دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. دلته مینه جرم دی مین په کاڼو ولي. واه ډېره زیاته مننه وفا صاحب چې په خپل خواږه غږ دی زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل کتونکي هم خوشحاله وساتل. زه خو وایم چې پروګرام ډېر ښه پیل شوی دی. که خوښ دې وي په دې وخت کې به دغه پروګرام کتونکو ته یو کلیوالي غزل یا سروکی څه لري نو دا هم دوی ته ډالۍ کړه. څنګه دې خوښه ده؟ بس یوه کلیوالي سندره دی وبې کو ورته خدای زیات خوند وکړي. کتونکو راځئ چې د وفا صاحب دوهمه سندره چې کلیوال رنګ لري له دې هم خوند واخلئ بل چېرته مه ځئ. زموږ خپرونه دوام لري. ښکلې دې ځواني ده
ښکلي دي غوټې نیولي دينا جوړوي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي دينا ښکلي دي ځواني دي ښکلي دي غوټې نیولي دينا جوړوي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي دينا و جوړوي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي نن می دا چاپ وای نن می دا چاپ مړوند خوږیږي و نن می دا چاپ وای نن می دا چاپ مړوند خوږیږي و مسافر یار وای ور باندې ډیر کړي خوبونه وای مسافر یار وای ور باندې ډیر کړي خوبونه ودی دې ځواني دې ودی دې غوټې نیولي دي وای جوړایي یارې تا پوڼې دي تنکې نیولي دينا د دیدن تاګي به موړه کړم د دیدن تاګي به موړه کړم و دې کلي منځ کې یاله بلوڅ مخې تېره شه و دې کلي منځ کې یاله بلوڅ مخې تېره شه ما ښکلي دي ځواني دی ښکلي دي غوټې نیولي دي وای جوړایي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي یو ځلې راغلو خوله مې ویر کړه یو ځلې راغلو خوله مې ویر کړه ولارې صحیح کړه یاله په غضب ککړه یاما ولارې صحیح کړه یاله په غضب ککړه یاما ښکلي دي ځواني دی ښکلي دي غوټې نیولي دي او جوړایي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي دي وای جوړایي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي دي دادا مینا دادا مینا دیر کوي توتا دادا مینا دادا مینا دیر کوي توتا راشه زما په دادا وکړه تعویذونه راشه زما په دادا وکړه تعویذونه ولې دې ځواني دی ولې دې غوټې نیولي و جوړایي اورې ته پوڼې دي تنکې نیولي واه ډیره زیاته مننه وفا صاحب بیا هم کور آباد خوشحاله دې اوسیږئ چې بیا دې هم په خپل کلیوالي رنګ زموږ کتونکي خوشحاله وساتل کتونکو دا وه نننۍ خپرونه چې د لوی پکتیا له ځوان هنرمند سیدګل وفا سره مو راجوړه وه کتونکو یوه یادونه کوو چې زموږ د هنرغږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او دغه لینک له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ وفا صاحب له تا هم مننه او کور ودانۍ کوو چې په دومه خپرونه کې دې زموږ ته وخت راکړ او خپل قیمتي وخت زموږ سره ځای کړ بیا دې هم مننه کوو تشکر فردوس صاحب بس
له تاسو هم مننه چې موږ ته مداوت راکړو. ژوندي دي وای، خوشحال اوسئ. ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو واورئ د سید ګل وفا دغه وروستۍ ککړۍ له دې هم خوند واخلئ. موږ ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاستئ روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسئ. و تور شپه د تورا خونه شین خالی نه د معلومه شین خالی شین خالی بخده پیدا کی تورا شپه بخده رانا کی تورا شپه بخده رانا کی تورا شپه د تورا خونه شین خالی نه د شپه بخده رانا کی شین خالی بخده پیدا کی شین خالی بخده پیدا خدای لاری سرک به جوړ شي سرکاري سرک به جوړ شي او موتا دی خدای لاری سرک به جوړ شي سرکاري سرک به جوړ شي او د کلا تر شا تیریږي مراوري نه شرمېږي مراوري نه شرمېږي توره شپه د توره خونه شین خالی نه د معلومه شین خالی توره شپه بخته رانا کی شین خالی بخته پیدا کی شین خالی بخته پیدا کی زدا واری توکل کو د چارګل په سیګریټ ورکو د چارګل اور زدا واری توکل کو د چارګل په سیګریټ ورکو د چارګل ستا چارګل په سیګریټ زی زما ځواني دی خبرې شي زما ځواني دی خبرې شي شپه د توره خونه شین خالی نه د معلومه شین خالی توره شپه بخده رانا کی شین خالی بخده پیدا کی شین خالی بخده پیدا ټکری لمندی گونزی پو ماما وایا مالنڈی پو ماما او د ټکری لمندی گونزی پو ماما وایا مالنڈی پو ماما تنارتا وی ولاړه ودین سوځيږي غاړه